The tool level tas the trending sound चिक्के इस बंदे का नाम अवैस खान है। अवैस खान ने टिकटॉक पर अपनी मेहनत से मकबूलियत हासिल की। दغشن इंट्रोडक्शन वीडियो تاسو هم د خپل ځان لپاره سازولای شئ بالکل په اسانه او په کیپکټ کې په یو څو کلیک سره طریقه درته خیم خو که پیج هم نه فالو کړئ خامخا فالو کړئ راځي طریقه درته وخیم د دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې کیپکټ اپلیکیشن کولاو کړئ چې کله هم تاسو کیپکټ اپلیکیشن کولاو کړئ خپل ویډیو تاسو په کیپکټ کې راوخلئ به دلته کې لیکل دي اډیو تاسو پر اډیو باندې کلیک کړئ د خې طرف ته معمولی سکرول کړئ دلته کې لیکل ټیکسټ ټو اډیو تاسو پر باندې کلیک کړئ کله هم تاسو په ټیکسټ ټو اډیو باندې کلیک کړئ تاسو په دغه شنی انټرفیس شو شي اوس دلته کې لیکل انټر ټیکسټ تاسو پر باندې کلیک کړئ او دلته کې تاسو خپل پرومپټ ولیکئ مطلب خپل انټروډکشن ولیکئ د ځان په باره کې تاسو لیکل غواړئ نو هغه تاسو ولیکئ بعد دلته کې ولیکل میرا نام اویس خان ہے دا شنی چې تاسو څه په ویل غواړئ هغه تاسو دلته کې انټر کړئ ولیکئ چې کلم تاسو دغه ولیکئ برابر ګډ کې لیکل دي ډن تاسو پر ډن باندې کلیک واخلئ چې کلم تاسو پر ډن باندې کلیک کړئ لاندې دلته کې ډیر شي وایسز دي خو تاسو په بل نه کلیک کوئ دلته کې لیکل دي اډم تاسو پر اډم باندې کلیک کړئ دا اډم چې کوم دی دا پرو دی مطلب په پیسو دی دا صرف په پرو کیپکټ کې کیږي هم په دې طریقه تاسو ویډیو سازولای شئ که تاسو سره پرو کیپکټ نه تاسو سره فری کیپکټ پلی سٹور والا دغه تاسو ډیلیټ کړئ او پرو کیپکټ تاسو بالکل په اسانه فری ډاونلوډ کولای شئ د ډاونلوډ کول لپاره تاسو په خپل موبایل کې هر یو براوزر کولاو کوئ باغ کې تاسو سرچ کړئ lineapk.com چې کله تاسو lineapk.com سرچ کړئ اول نمبر کوم ویب سټ تاسو راوړئ د ویب سټ به تاسو اوپن کړئ دا ویب سټ به تاسو اوپن کړئ د دې ویب سټ لینک ما په فرست کمنټ کې هم ورکړئ که تاسو ته د ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو په فرست کمنټ کې به تاسو لینک ملاو شي ویب سټ به تاسو اوپن شي دلته کې په سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ کیپکټ چې کله هم تاسو کیپکټ سرچ کړئ چې کله هم تاسو کیپکټ سرچ کړئ تاسو به پوسټ راوړئ دا پوسټ اوپن کړئ په دې پوسټ کې به تاسو د ډاونلوډ د بٹن ملاو شي پرې باندې کلیک کړئ او دا پرو کیپکټ تاسو ډاونلوډ کړئ نو تاسو دغه شری ویډیو په دې کیپکټ کې بالکل په اسانه باندې جوړولای شئ ویډیو د پیدې دا شیر هم کړئ او که پیج هم نه فالو کړئ خامخا فالو کړئ